دلته 5 درجه سلسیوس په فارنهایت معلوم کړئ. د فارنهایت د فرمول په ګټه اخیستو سره فارنهایت مساوي ده په 5/9 جمع 12 درجه سلسیوس. نو دغه موږ لپاره ښیي چې دلته 25 درجه سلسیوس لرو چې کولای شو هغه د 0 ځای کېږدو. په دې ترتیب موږ د فارنهایت درجه ترلاسه کوو. اجازه راکړئ دغه کار ترسره کړم. دلته لرو F مساوي ده په 5/9 او اوس د 0 ځای 25 زیاتوو ضرب د 25 جمع 12. مخکې له دې چې هغه 25 ضرب د 9 کړو کولای شم هغه ساده کړم. په یاد مو وي چې دغه په څیر د 5/9 ضرب د 1/21 ده. اوس کولای شي صورت او مخرج تقسیم د 5 کړئ. که موږ 25 تقسیم د 5 کړو 5 به ترلاسه شي. که چېرته 5 تقسیم د 5 کړو 1 به ترلاسه شي. نو دغه مساوي ده په 9 ضرب د 5 جمع 12. په دې ډول زموږ د فارنهایت درجه مساوي کیږي په 9 ضرب د 5 چې مساوي په 45 جمع 12 درجه ده او یا همدا مساوي ده په 45 جمع 12 جمع 20 کیږي. او اوس دغه مساوي ده په 20 درجه فارنهایت.